سلام ستړي مشه په موکړه د لاسو بجو ډیرو مهمو خبرونو ته که خبرونه مو تر پایه سره واوریدل ډیر مهم خبرونه به واورئ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخوان د لوړپوړي طالبلاوي په مشرۍ پلازمین اسلام آباد ته تللی دی. طالبانو اعلان کړی چې پلاوی به د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. ماین چودنې د غور د ولایتي شورا مرستیال آتشان وواژه. د غور سیمې چارواکي وایي د ولایتي شورا مرستیال عبدالرحمن آتشان د مقناطیسي ماین په چودنه کې ووژل شو. د غور د ولایت سرپرست حبیب الله راندیش وویل د پیښې دوه تنه ټپیان کړي هم دي. یو د ولایتي شورا غړی عبدالرحیم رازاده دی او بل د هغه موټر چلوونکی دی. د هدفي وژنو په دوام امنیتي سرچینې وایي چې پرون ماښام د کابل ښار د 15مې حوزې خواجه باغرا سیمه کې ناڅرګندو وسلوالو څارنوال حشمت الله دقیق ملکزاده وژلی دی. د 13 ورځو کې دریم څارنوال دی چې کابل ښار کې ترور کیږي. اقتصادي خبر کې به واورئ لوګر کې د پل عالم خرولۍ ودانۍ او د یو سړک چارې بشپړې شوې. په لوګر کې د 40 میلیون افغانیو په ارزښت د پل عالم خرولۍ ودانۍ او د یو سړک چارې بشپړې شوې. د لوګر ولی محمد اجمل شپور وایي چې د پل عالم خرولۍ درې ودانۍ په څلورو پوړونو کې په 55,425 متره مربع ځمکه کې د نږدې 40 میلیون افغانیو په لاګښت رغول شوې چې لاګښت یې د خرولۍ د پراختیايي بودیجې څخه ورکړل شوی. او وروسته لاندې خبر ده چې عبدالله وایي د ترهګریزو بریدونو زیاتوالی د سولې پروسې سره ښکاره دښمني ده. د ملي مسلې عالی شورا رئیس عبدالله د کابل پر مرستیال ولی برید غندلی او زیاته کړې ده چې د ترهګریزو بریدونو دوام او زیاتوالی له سولې پروسې سره د ښکاره دښمنۍ په معنا لري. نوموړي د مبولا محبوبي وژل کېدو غبرګون کې ویلي دا ورته نور بریدونه ښیي چې ترهګر د خبرو له لارې په هیواد کې له سوله ییزو لارو د روان بحران حل نه غواړي. عبدالله ویلي دوی په دې باور دي چې ویره اچونکي د خلکو ترمنځ دروغ به ویره په خپرولو سره خپلو شومو موخو ته نشي رسېدلی. نوموړی د څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې پرون د کابل په تر ټولو امن سیمه کې د کابل مرستیال ولی محبوب محبوبي د چسپکي ماین په چودنه کې وژل شو. لیدونکو له ملته مننه ښې چارې.